نو دا وخت 1991 په پولند کې یو بډای ښځه مونږ ګورو چې ټي وي ته ناسته وي. هغه په ټي وي باندې خبرونه ګوري او له هغې سپی غواړي چې د کور نه بهر ته لاړ شي او دا ښځه نه غواړي چې بهر ته لاړه شي او د کور دروازه کلاوه کړي چې دغه سپی د کور نه بهر ته لاړ شي. خو کله چې دغه سپی له کور بهر ته لاړ شي موږ ته پته لګېږي چې دا دلته کې چا پسې غاپي. اینه ورباندې چغې وایي چې کور ته راشه. دغه سپی په غېږ کې اوچت کړي او هغه دروازه بنده نه کړي او مخکې لاړه شي چې د کومې فایده یو سړی واخلي او په کور دننه ننوځي او مخ یې پټ کړی وي. د دې شي فایده اوچته کړي کور دننه راشي خو اینه هم پیله نه پوهوي او الکټریک ګن باندې دې ته یو شاټ ورکړي او په ځمکه یې لړه کړي. خو کله چې په وش راشي دغه سړی په ادکړیانو کې بند ناست وي. هغه سړی ډېر زیات زورونه کوي او ځان راخلاصوي خو اینه دې تپوس وکړي چې ما ته ووایه چې اخر ته زما په کور کې څه کولو چې ته راننوتی یې. دغه سړی ورته ووایي چې زه تا پېژنم او زه تا پسې راغلی وم. اینه مو ته په خندا شي ورته ووایي چې ما ته هم پته ده چې ته څوک یې او ستا څه نوم دی. اینه ورته ووایي چې د څومره بېوقوف سړی چې غلا په ټایم کې هم د ځان سره جیب کې کارت ګرځوي او دغه خبرې نه پس هغه ټلیفون جګوي او پولیس ته ټلیفون کوي. خو دغه سړی ورته ووایي چې صبر وکړه او پولیس ته ټلیفون مه کوه زه تا پېژنم ستا اینه نوم نه دی او ته یو روسی یې او ته خفیه ادارې لپاره به دې کار کولو. اینه خو لږه غونډه کې حیرانه شوه چې دغه هلک څنګه زما باره کې معلومات لري او ورته ووایي چې ته څه کې وکړه ما له فرق نه پرېوځي زه پولیس ته ټلیفون وام او پولیس ته ټلیفون کوي. خو د هلک ورته ووایي چې ما له پته ده چې برنر کې تاله څه میلاو شوي وو. خو څنګه چې اینه دا خبره واوري هغه دغه ټلیفون لاندې کېږدي او دلته نه موږ ته پته ولګېده چې د اینه داسې یو راز و چې دغه هلک سره و په کوم باندې چې دا ډېره زیاته ویرېده او ته چې په جنګ کې تا څه پیدا کړي وو او دغه میشن ستا مکمل ټیم ته ورکړی او ته په خپل ټیم کې یوه ښځه چې ژوندی پاتې دا ټول معلومات نه بس ته اینه دې هلک نه تپوس وکړي چې ووایه چې ته څه غواړې. دغه هلک ورته چې صرف ما ته حقیقت ووایه او دغه هلک دې تپوس وکړي چې هټلر د مرګ نه پسه تا له څه ثبوتونه میلاو شوي وو او که تا له پیدا شوي وي نو دغه ثبوتونه یې دنیا ته ولې نه دي ښودلي او تا د هټلر نه هغه خبرې پټې کړي. دا ټولې خبرې اورېدلو نه پسه اینه لیونیانو په شانتې خاندي او بیا ځي د خپلې ارمانې ورکوټې غوندې ډبې روکاږي او دغه هلک مخامخ یې روډي او دې ته یې ښایي او دغه ډبې کې چې کوم پوډر وي هغې ته پوکې ورکړي او دغه هلک په مخماني ولړه کړي او دې نه پسه دغه هلک ګونګ سونګ شي او دې نه تپوس وکړي چې ته ما ته ووایه چې ته اخر ما سره څه وکړو او دا ښځه ورته ووایي چې کیسه اورېدلو لپاره به ته ګونګ سونګ ناست یې او دې نه پسه دغه سین شاته زندګۍ ته لاړ شي یعنې اینه دغه سړي ته اوس خپله کیسه شروع کړي. دا کالو 1945 او دویم جنگ عظیم ختمېدو والا وي په کوم کې چې جرمنیان جنگ یې بېللی وي او واپس روان وي. دغه جنگ روسیانو وګټلو او د دې جنگ ذمېدار صرف هټلر وي او د دې جنگ په آخري هفتو کې موږ ته اینه ښایي چې د چا اصلي نوم لیوانه دی. اینه دغه سړي ته و چې او هغه زه وم چې په دغه خفیه میشن لپاره یې زه لېږلی وم. په دغه جنګ کې دوی ته یو تابوت میلاو شوی و په کوم کې چې دوی دغه تابوت پټولو او ماسکو ته یې لېږلو او په دغه جنګ کې یو کیپټن او دوه درې اسپیان نور هم وو چې روان وو او چاته هم موږ کې پته نه وه چې په دغه تابوت کې اخر څه شی دی او دغه تابوت موږ کولاوولی هم نه شو موږ ته اجازت نه و او دغه سفر په دوران کې دوی ته اجازت نه و چې چا سره خبرې کړې وې او د اډر په مطابق دوی ماسکو ته روان شي. سفر ډېر زیات وګدو او نیمه شپه به دوی راشي او شپه ایسارېدلو لپاره په ځنګل کې ویسار شي او د کېدلو نه پیله دوی یوه کنده وکاږي او هغه تابوت پکې پټ کړي چې دښمنان یې ونه ګوري. څنګه چې سهار شي دغه تابوت واپس راکولاو کړي او پولینډ ته روان شي خو په لاره کې د دې ګاډۍ په خټو کې ونښلېږي. ګاډۍ وکاږلو لپاره دغه ټولو خلکو لاندې راکوشي او هغې ته دیکه ورکوي. بیا دې ته یو کس دلته ښکاره شي چې هغه مړي خو دغه خلک یې نظر انداز کړي او مخکې حرکت وکړي. دوی سفر مخکې جاري کړي او څنګه چې مخکې دوی حرکت کوي موسم هم پرې صفا کېږي. دوی غوښتل چې په دغه صفا موسم کې دوی زیاتتر سفر وکړي خو بدقسمتۍ سره په لاره کې به دوی باندې حمله وشي. په کومه حمله کې د دوی جنرال مړ شي. حمله کولو والا یو سنایپر و چې په ځنګل کې پټ وي. دغه ټول خلک ډېر طاقتور وي او دغه سنایپر ولې ومړېږي. په شپې به دوی باندې حمله وشو دې کې یو کس هم ولېږي خو دې کې یو کس ډېر په بهترۍ سره دوی سره مقابله کوي او خپل دښمنان هم مړه کړي خو هغه کس په دې باندې یو ګیس رالړی کړي په کوم باندې چې ته هلوسینین وشي او دې ته عجیب و غریب خیالونه راځي. خو دې نه پیله چې دا هلک دلته کې مړ شي دلته کې کیپټن او اینه راشي او دغه شانتې دا هلک دوی بچ کړي. اینه کیپټن ته ووایي چې دغه دښمنانو موږ نه ګاډۍ هم وتښتولو زر تر زره موږ ته پکار چې دلته نه وتښتېږو چې هغه تابوت ځان سره زر ویسو. خو کیپټن ورته ووایي چې نه موږ داسې دې نه نشو تښتېدی موږ به دوی نه خپله بدله اخلو. اینه ورته ووایي چې دغه بدله اخیستلو ضرورت دې ټایم کې نشته او موږ سره دغه تابوت دی چې خپل کور ته یې زر ورسوو او ته د خپل میشن نه اخوا کېږي او فضول کارونه کوي.
خو دغه کیپټن اوس هم د عینه خبره واونرېده او نه مني. دوی سه یو بل سړی هم وي کوم چې دلته کې اوسېږي هغه کیپټن ته ووایي چې عینه دا خبره صحیح کړي او ته د دې خبره ومنه او زر ته زه دلته نه لاړ شه او تو چې دغه تابوت ته پیل دلته کې پټ کړه که دا دومره ضروري وي. کیپټن ورته ووایي چې چېرته یې پټ کړو، خو دا سړی ورته ووایي چې ما ته پته ده او ما سره یو ځای شته. کیپټن خو به دغه سړي باندې یقین نه کوي، خو دې سره بله لار هم نه وي او د دې خبره به مني او دغه شانتې د دې خبره ومني. خو څنګه چې دې دلته نه لاړ شي لږ ساعت پس دلته کې جرمنیان راشي. جرمن کیپټن خپلو کسانو باندې ډېر غوسه و چې تاسو حمله ولې پیله وکړه. دوی هم نه وغوښتل چې دغه روسیان یې مړه کړی وي، دوی ته خو صرف دغه تابوت په کار و کوم چې هغوی دې نه پټولو او ماسکو ته یې رسولو. دوی کیپټن ورته غوسه شو او ورته چې وړې غلطۍ د وجې زما میشن ناکامه شو او په هر حال باندې مې هغه تابوت په کار دی او منډه کوي او هغې را پیدا کوي او موږ ته پته لګېږي دغه جرمنیان دوی پسې د ډېرې مودې نه شوي وو. کوم ځای چې دغه روسیان ولاړ دلته کې موږ یو جرمنی فوجي ګورو کوم چې د عینه ملګری و او پاتې دی، کوم چې موږ فکر کول چې هغه مړ دی خو هغه اوس هم ژوندی دی. هغه صرف بېهوشه شوی و او هغه اوس په هوش کې راغو. هغه په صدرکه باندې غوښتل چې خپلو ملګرو سره یو ځای شي او هلته کې په ځنګل کې منډې وهي او خپلو ملګرو پسې ځي. دا په لاره کې یو جینۍ وګوري. کومه چې وختي موږ په کلب کې کتلې وه چې کار یې کولو. هغه ډېرې زیاته یېرېدلې وي ولې چې روسیان هم دې سره څخه اخلاق نه وکړ. خو کله چې هغه کور ته روان وي اوس د هغه جرمني ونیول او دغه جنۍ فکر کوي چې دغه سړی به هم ما سره اوس بدکاري وکړي او ما به خرابه کړي. خو مایکل دې ته ووایي چې زما یقین وکړه زه تا له څه نقصان نه دررسوم او ورته ووایي چې څه په طریقه باندې دغه ځنګل نه مې وکاږه او یو کلي ته مې ویسه او دغه جنۍ د دې خبره واوري او دوی دواړه مخکې حرکت وکړي. خو دې نه پیله چې دې ځنګل نه وځي دلته کې جرمنیان په دې معنی راشي. مایکل خو یو فوجي و او هغې ځان دغه ګولو نه بچ کولی شو، خو دلته کې هغه جینۍ ولاړه وه چې په ګولو باندې ولګېده او هغه مړه شي. مایکل ډېر زیات خفه شي خو هغه دې سره ناست وي چې هغه دواړه جرمنیان دې باندې شاته راشي. په کوم کې چې مایکل راپاڅي چاقو د یو په سر کې ومنډي او مړ کړي، خو دا دویم فوجي مایکل ونیسي او هغه یې ګرفتار کړي. سین کټ کېږي بل خوا ته موږ عینه او له هغې ملګري ګورو چې هغې هغه تابوت وسه پورې ځان سره را روان کړی وي او مخکې وي. کیپټن ورته وایي چې موږ ولې په دغه کس باندې یقین وکړو. عینه ورته وایي چې یقین خو به تا هم نه دی په کار، خو زه مجبورن تا سره دلته کې ناسته یم او که موږ دغه میشن پاس کړو واپس خپل ملک ته لاړو نو ټولو نه پیله به زه په تا باندې راپورټ ورکوم. خیر دوی بیا هغه کفن اوچت کړي او یو کور دننه ننوځي. دلته کې دوی یو جرمن وګوري. دغه کور دننه یو بوډۍ وي او دغه تابوت چې وګوري نو پوه شي دې دننه یو مړی دی او نه غواړي چې دغه تابوت کور کې کېږدي. خو دغه کیپټن ورته چې نه په دې کې مړی نشته او د دې یقین لپاره دغه تابوت کلو کړي. خو کله چې دوی دغه تابوت خلاص کړي دې کې دننه هټلر پروت وي. عینه ته پیله نه دغه باره کې پته وه خو هغې دا خبره خفیه وښوده. دغه ټول جنګ هټلر خپله شروع کړی و او دغه خلکو غوښتو اوس چې دنیا ته دغه هټلر وښیي چې هغې څنګه دغه جنګ شروع کړی و او اوس د دې څه انجام شو. لوکه چې کله دغه مړی وګوري هغه غوسه شي او په دې معنی راکېږدي. عینه ورته وایي چې دغه مړی موږ دپاره ډېر مهمه دی او اوس به دا موږ دلته کې چېرته کې پټ کوو او دوی لوکه سره یو ځای شي او دغه مړی په یو ځای کې دی ښخ کړي. بل خوا ته موږ هغه جرمن ګورو چې دوی ملګری ځان سره راولي. مایکل یعنې د روسیانو دا ملګری جرمن کیپټن چې کله وګوري هغې نه تپوس وکړي چې هغه تابوت چېرته کې دی. خو مایکل ته هم پته نه وي چې هغه تابوت اوس چېرته دی او که پته هم ورته وه نو هغې به دې ته کله هم نه وښودلې. دغه کیپټن غوښتو چې دغه هلک یوه سترګه ضایع کړي او دا هلته نه یو سرنج روکاږي او د دې په سترګه کې منډي. خو هلته کې د دې یو ملګری رامنډه کړي ورته ووایي چې روسیانو ته پته ولګېده چې هغه کافن چېرته دی. په کوم باندې چې دغه جرمن ډېر زیات خوشحاله شي او دوی هغه مایکل ځان سره ونیسي او هغه کور ته لاړ شي. دوی د عینه دغه ملګری ځان سره بندي کړي او عینه ته ووایي چې موږ ته هغه تابوت راکړه او دغه خپل ملګری ځان سره ویسه او موږ به ستا دغه ملګری آزاد کړو. خو دغه ډیل عینه بالکل هم نه قبولوي او بیا دغه سنایپر اخلي او هغه یو کس باندې نیسي کوم چې مایکل نیولی و. دغه ډز څه فایده ونه کړي ولې چې دغه سړی په مرۍ ولګي او په غوسې سره هغه سړی یو چاړه راولي او دې په ملا کې ومنډي او دغه شانتې دغه جنګ شروع شي او دوی منډه کړي د کور ټولې دروازې یعنې کړکۍ بندې کړي او جرمنیان هم په دې معنی حمله شروع کړي. دا خلک هم پټېږي او د خپل بچاو لپاره په دې معنی ډزې کوي او دغه شانتې د جنګ یو ماحول شروع شي. خو دغه جنګ دوران کې موږ د عینه کیپټن ګورو چې لاړ شي شاته جرمنیانو سره ملاو شي او هغه ډېر زیات یېرېدو چې ما څوک مړ نه کړي او دغه سړی اوس د خپل ځان په بدلې باندې د هغه تابوت فیصله دوی سره کوي.
کم تابوت چې دوی ته یې ورکړی و چې دا صحیح سلامت کور ته ورسوي. انه ته هم پته ولګېده چې کیپټن موږ سره غداري وکړه او هغې سره میلاو شو او دغه تابوت بچ کولو لپاره دی په جرمنیانو باندې ډېرې زیاتې ډزې کوي او هغې مړه کوي. جرمن کیپټن هم ویریږي او هغه پوه شي چې دغه سړی صحیح خبره موږ ته کوي. د انه یو ملګری چې دغه جرمنیانو ځان سره بندي کړی و هغه څه په طریقه باندې دلته نه ځان بچي او وتښتېږي او دې نه بمونه واخلي ځان سره او کوم ځای کې چې جرمنیان ولاړ وي په هغې باندې دا بمونه ولاړه کړي. په دغه بم کې د دې ملګري خو بچي خو د دې هغه مشر کیپټن پکې مړ شي. دوی په مایکل باندې هم ډېرې زیاتې ډزې وکړي چې دا مړ کړي خو هغه دې نه ځان بچ شي او هغه کور ته نه لاړ شي. خو اوس هېڅ هم فایده نه وي او دغه جرمنیانو په کور باندې اور لګولی وي. کله چې دوی خپل ځانونه بچ کوي او کور بهر ته راشي نو دوی وګوري چې هلته کې یو جرمنی هم نه وي او د کور دروازه کلاوه وه او جرمنیان په ګاډي کې ناست وي او هلته نه تښتېږي او د دې مطلب دا و چې هغې د هټلر تابوت ځان سره ویوړه ولاړو. مایکل انه ته وایي چې ما د هغې خبرې اورېدلې دي او هغې یو کلیسا ته روان دي او دغه شان دي دغه ټول ملګري یو ځای کېږي او هغه کلیسا ته ځي. د کلیسا دننه جرمنیانو کیپټن خپل ملګرو ته وایي چې موږ به زر ته زره دغه مړی خرابوو او موږ به د دې پوسټمارټم کوو او دې نه به ویډیو ریکارډینګ هم کوو چې دنیا ته د هټلر باره کې هیڅ معلومات ونه شي چې کوم سوچ لپاره موږ جنګ کړی و او موږ مړه کېدو هغه سړی اوس هم ژوندی دی. دغه کسان خپل اوزار راخلي او د هټلر مخ بدلوي. دوی ډېر زیات کوشش کولو چې دغه ثابته کړي چې دا هټلر نه بلکې بل څوک دی. خو په منډه کې انه او د هغې ملګري دلته کې رارسي او زهریله ګیس په دغه کلیسا دننه ولي کوم چې دوی پهله په دې باندې استعمال کړی و. د دغه ګیس په مدد باندې دغه خلکو ته څه عجیبه غریب خیالونه راځي او دوی بېهوشه کېږي او دغه شي فایده اوچتوي او انه او د هغې ملګري په دوی باندې حمله کوي او دغه ټول خلک ولي او هلته کې مړه کوي. دغه زهریله ګیس په وجه باندې دغه کلیسا کې اور هم ولګي او دغه شي فایده اوچتولو لپاره جرمني یو دغه کلیسا شاته نه بنده کړي چې څوک هم د دغه کلیسا بهر لاړ نه شي او اور تیزولو لپاره دا هلته کې یو شرابو بوتل لړکوي. خو دې نه پهله چې هغه دا عمل وکړي هلته کې یو سړی دا وګوري. دا هماغه بوډا سړی و په کوم کور کې چې انه او لوکس هلته کې پټ شوي وو او دغه سړي ته پته وه چې په دغه تابوت کې دننه هټلر پروت دی او دغه سړی په دې باندې ډز وکړي او دا سړی دلته کې وسوځېږي. دغه اور په وجه دا اور په کلیسا باندې هم ولګي ولې چې هلته نه پیل نه ډېر زیات زهریله ګیسونه خواروي. په کلیسا چې اور ولګي انه په منډه باندې بهر ته لاړ شي او غواړي چې د خپل ملګرو مدد وکړي خو هغه دې کې ناکامه شي. مایکل په منډه باندې دغه تابوت لاندې یو تاخانې ته ویسي او دغه ټول عکسونه هم خراب کړي کوم چې جرمنیانو اخیستي وو. خو جرمن کیپټن دې ته ډېر مینتونه کوي چې دغه دروازه خلاصه کړه خو هغې دغه دروازه خلاصه نه کړه او دغه اور دومره تیز شي چې له هټلر سره دغه ټول فوجیان هلته کې وسوځېږي او په دغه کلیسا کې ډېر زیات جرمنیان او روسیان وسوځېدو مړه شو او په دې کې یو کس چې ژوندی پاتې شو هغه وه انه. بیا موږ ګورو چې انه دغه سړي مخامخ ناسته وي او کیسه کوي او ورته وایي چې کله زه واپس وروسته راغلم نو زه خپلو خلکو کوم چې زه دغه میشن ته لېږلی وم هغې زه په زندان کې واچولم او 6 کاله پس چې زه کله هلته نه ووتم نو دوی زه پولینډ ته ولېږلم او پولینډ کې ما ته خپل زوړ انډیوال میلاو شو کوم چې بل څوک نه بلکې لوکس و او زما د دغه ټول محنت سیله ما ته میلاوه نه شو. ما چې کوم حقیقت دنیا ته مخامخ راوستو چې هټلر مړ شو او له هغې سوچ ګنده و او هغه یو بوزل انسان هم و خو دغه خبره ما دنیا ته ثابته نه کړه. انه چې کله ټوله کیسه خپله وکړه هغه ډېره خفه وه او بیا په ګیلاس کې چې شی اچوي او هغې نه پسه دغه هلک ته یې ورکوي. دا زهر و او دغه هلک مړ کول لازمي و. مرګ نه پهله انه دغه هلک مخامخ یو ورکوټې صندوق ولاکو چې دغه هلک ته څه ښیي او خو موږ ته ونه ښیي خو دې کې ضرور د هټلر کوپړۍ پرته وه او شاید دغه سر اخیستلو لپاره دا هلک دې پسې راغلی و او دغه هلک موږ ته مړ وښیي او دغه فلم هم دلته کې ختم شي.